بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړي اوسئ. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست مو یعنې 28م لوست د قافیې په اړه دی چې انشاءالله د خیره سره نن تاسو ته لږ شی درڅه کوم. له هر څه نه مخکې دغه لوست مو په دوه برخه ویشل کیږي او دغه لوست مو بیا څلور برخه لري چې لومړی برخه سرده یا مقدمه دی او دوم برخه مو د متن لوستل او نوي ټکي او د کانکور پوښتنې چې موږ د سال لپاره ته چمتو کړي. دانش آموزای عزیز، 12م ټولګی صنف 12 28م لوست که درس 28 و درس پایانی ما صنف 12 باشه و این درس ما در مورد قافیه هست به علت کثرت مطالب به دو برخه قسمت تشکیل شده که انشاءالله در این جلسه لومړی برخه قسمت اول رو برای شما تدریس خواهیم کرد. حالا میم سراغ لومړی برخه یا قسمت اول یعنی سریزه یا مقدمه ته. مقدمه لومړی پسر بیا درې پوښتنه راغلی دی چې موږ او تاسو باید ځواب ورکو. بعد مثل درس‌های پیشین در بحث اول یعنی مقدمه سعادت پشتنه یا سوال مطرح شده که با هم میخوانیم و ترجمه جباره میخونیم. لومړی پوښتنه څه دی؟ ویلي سال اول چې مطرح کرده تاسو قافیه پیژنئ؟ د مخه مو د هغه نوم اوریدلی؟ گفته شما قافیه را میشناسید و آیا قبلتر یا پیشتر نام آن را شنیدی؟ دوم پوښتنه څه دی؟ ویلي سال دوم چې مطرح کرده په شعر کې د قافیه په ارزش او اهمیت پوهیږي؟ گفته آیا شما به ارزش و اهمیت قافیه بالای شعر در شعر میفهمید؟ دریوم پوښتنه څه دی؟ ویلي سال سوم چې مطرح کرده سو کولای سی د دې لاندې کلمو هم قافیه کلمه ولیکي؟ گفته چه کسی میتواند یا به اصطلاح گفته میتواند برای کلمات زیر کلمات هم قافیه پیدا کند یا مکتوب کند؟ غم، ژره، سر، گل او باغ. قافیه عربی کلمه ده. گفته قافیه کلمه هست به اصطلاح عربی، لغوی معنای سطح یا شاده و گفته معنای لغویش معنای پشت یا پسروان می باشد. پس شعر او شاعری په ځانګړې توګه په کلاسیک شاعری کې ډېر ارزش او اهمیت لري و گفته در شعر و شاعری و به خصوص در شاعری کلاسیک بسیار ارزش و اهمیت دارد. اینجا کلمه ځانګړې به معنای مخصوص یا خاص و کلمه شاه به معنای پشت ژبارل کیږي. د دې لپاره چې زده کوونکی یا د شعر لوستونکی د شعر موضوع و هماهنگ برخه شو پیژنی و گفته برای اینکه دانش آموز یا کسی که شعر را میخواند بالای قسمت ها یا برخه های هماهنگ و موضوع شعر اطلاع پیدا کند و یا بفهمد د قافیه په علم پوهیدن ضروری ده. گفته به همین علت هم دانش داشتن و اطلاع داشتن یا فهمیدن بالای علم قافیه ضروری است. پدی لوست که قافیه در پیژنو. گفته ما در این دست برای شما قافیه را میشناسانیم په دورون حرکتون و دولون بس که و گفته بالای دورها و حرکتها و انواع و اقسام آن بس و گفتگو میکنیم. د متن لوستل. حالا بریم سراغ خواندن متن. قافیه عربی کلمه ده. گفتیم که قافیه کلمه هست به اصطلاح عربی، لغوی معنای سطح یا شاده که گفته معنای لغویش معنای پشت است او په ادبی اصطلاح کې هغه پوهنه ده و گفته در اصطلاح ادبی آن دانش می باشد چې د شعر د بیتونو د دورون لورستی و همغږی و هماهنگی و څخه بس کوي. گفته در مورد هماهنگی ها و هم صدایی ها و هم آوایی های آخری یا پایانی های دورهای بیت شعر میاد بس و گفتگو می کند. اینجا کلمه پوهنه به معنای دانش و کلمه همغږی و به معنای همصدا یا هم آوا ویل کیږي. قافیه پخوا په شعر او ادب کې له ډېره مهمه و اساسي برخو څخه ګڼل کیده و گفته که در گذشته قافیه در شعر و ادبیات از بخش‌ها و قسمت‌های اساسی و مهم شعر ګڼل کیده به معنای شمرده میشد. خو اوس شنوی آزاد او بی قافیه شعرونه دود سوی و میگه ولی امروزه که شعرهای بی قافیه و شعرهای آزاد دود شوی به معنای مروج و مرسوم شدن هغه پخوان اهمیت ندهی ورپاتی و گفته که او ارزش و اهمیت قبلی برایش باقی نمانده است. اوس ادب پوهان په شعر کې واز او آهنگ ډیره مهم ګڼي و گفته که امروزه ادب پوهان که نویسندگان و شاعران باشد گفته آهنگ و وزن را در شعر یکی از اساسهای بسیار مهم میشمارند. اینجا کلمه گنی به معنای میشمارند یا قبول میکنه. خب یه هم قافیه په شاعری کې په ځانګړې توګه په لرغوني او کلاسیک شعر کې په ډیره پاملرنې سره رعایت شوی
ولی گفته باز هم قافیه در شاعری و به خصوص در شعرهای کلاسیک و همچنین باستانی گفته توجه بسیار زیادی بالای آن شده است. نو ځکه پری د زده کوونکو پوهیدنه لازمه او ضروری ده و گفته به همین خاطرم دانش داشتن یا بهتر بگیم آگاهی داشتن دانش آموز بالای آن لازم و ضروری است. دلته لومړی د قافیه کلمې بیا تورې حرکتونه او دورونه په مثالونو کې در پیژنو و گفته ما اینجا اول برای شما در مورد کلمه های قافیه و بعض حروف آنها و حرکات آنها و انواع و اقسام آنها همراه با مثال برای شما معرفی میکنیم. اینجا کلمه لومړی به معنای اولین و کلمه دلته به معنای اینجا و کلمه توری به معنای حروف ویل کیږي. خب حالا میم سراغ د قافیه کلمه که به معنای کلمه های قافیه باشه. هغه کلمه دی چې د دورونو په پای کې په لازمه همغږي مراعات سوی وي لکه په دې لاندې بیت کې و گفته کلمه های قافیه آن کلمه های هستند که در پایان دورها یا بهتر بگیم همصدایی ها و هم آوایی لازم مراعات شده باشند. لکه په دې لاندې بیت کې به معنای یک مثال آورده گفته در شعر یا در بیت زیر اشکلی است دیو و اشکلی نظر پسر زای مدلت درکرد د زیگر پسر. و اگر توجه کنید په دې بیت کې در این بیت نظر او زیگر د قافیه کلمه دی چې لازم همغږی لري و گفته که در این بیتی که ما برای شما گفتیم کلمه های نظر و زیگر به اصطلاح قافیه هستند که هم صدایی ها و هم آوایی های لازم را دارند. خب حالا میم سراغ د قافیه توری به معنای حروف قافیه. د قافیه د کلم ملحق طور څخه عبارت دی که لازم هماهنگی بولی و گفته که کلمه ها یا بهتر بگیم کلمه های قافیه از آن حروفی به اصطلاح تشکیل می شوند و عبارت هستند که هماهنگی های لازم را انجام می دهند. ده طور نهدی و گفته این حروف نوتا هستند: یو روی، دو رفع، دریوم قید، چهارم د تاسیس الف و پنجم داخل یا متغیر طوری، شپږم یا ششم وصل است، اوم هفتم به معنای خروج و اتم مزید و آخری یا نهم که نایر هست. یو و سو ضروری تشریح و گفته ما چند تا از آنها که ضروری هستن را برای شما تشریح میکنیم. میم سراغ اولی به معنای روی. په لغت کې رسیته او د ادبي فنونو په اصطلاح د قافیه هغه تور دی چې پرته له هغه څخه قافیه نه جوړیږي. بیلګه دا ده و گفته که روی به اصطلاح در لغت یا بهتر بگیم اصطلاحات یا اگه بخوایم به اصطلاحات فنون ادبی آن را برای شما تعریف کنیم گفته آن حروف از قافیه می باشند که بدون آن قافیه جور نمی شود. بیلگه داده به معنای مثالش این است: په دریاب سرنگ ترسی کام زما چې نسکول لکه حباب دی جام زما. په پورته بیت کې و گفته که در شعر بالا کام او د جام کلمو کې د الف میم توری روی ده و گفته که در شعر بالا به اصطلاح دو کلمه کام و جام که اینجا آمده است حروف الف و حروف میمش اینها حروف روی هستند او ازما کلمه په دوار و نیم بیتو که ردیف بلل کیږي و گفته کلمه ازما که در پایان هر مصر آمده هست اینها ردیف بلل کیږي به معنای شمرده می شوند. خب حالا بیم سراغ گزینه دوم که رفع باشه. په لغت کې یو په بل پسې سپور او دو پشته ته وایي و گفته در لغت یکی دنبال یکی دیگر سوار شدن یا بهتر بگم دو پشته را میگویند. او د ادبی فنون و از لحاظ فنای ادبی په اصطلاح کې در اصطلاح د قافیه په کلمه کې در کلمه های قافیه لومړی هماهنګ توري خپلواک الف واو ی توري له روی څخه د مخ راغلی وي رات بلل کیږي لکه په دې لاندې بیت کې و گفته که در اصطلاح آن کلمات از قافیه هستند که از حروف مستقل هماهنگی اول که الف واو و ی باشند و گفته همچنین توری لروی څخه د مخ راغلی یعنی میگه حروفش قبل از روی آمده باشند بلل کیږي به معنای رفع شمرده می شود. لکه په دې لاندې بیت کې و یک مثال آورده کتاب برای ما: یار د جدای پر وخت ګران شي پس له مرګه د سرې غد عیان شي. په پورته بیت کې در بیت بالا شی کلمه ردیف دی و این دوتا شی که در آخر هر مصرع آمده اینها ردیف بلل کیږي. او گران عیان د قافیه کلمه دی و اگه توجه کنین عیان و گران با همدیگر هم قافیه و هم وزن هستند. آن چې هماهنگ برخط و دوتا کلمه آن که به اصطلاح در کلمه گران و کلمه عیان آمده هست الف و نون گفته اینها قسمت های هماهنگی هستند.
الف چې خپلواکه توري او هماهنگی پرې شروع شوی و گفته حرف الف که هماهنگی ها و حروف مستقل از آن شروع شده است یا بالای آن شروع شده نو رد بلل کیجی، گفته رد شمرده می شود. خب حالا میم سراغ دریوم یا سوم به معنای قید که چیری د قافیه په کلمه کې هماهنګي په دوه څنګ په څنګ یا حرکت یا بیواکه ساکن تور کراغلی وي لومړی بی حرکت یا ساکن غش تغییر وایي لکه په دې لاندې بیت کې. و بعد گفته اگر جای کلمه های قافیه هر دوتایشان به صورت هماهنگی و کلمه سنگ په سنگ به معنای کنار هم و پهلو به پهلوی هم بی حرکت یا بیواکه که اینجا از منظور از بیواکه به معنای حروف ساکن می باشد. طور که راغله وی که حروف ساکن در آن آمده باشد لمری بی حرکت یا ساکن غش گفته اولین به اصطلاح صدا و آوایی که بی حرکت یا اگه بخوایم بهتر بگیم که ساکن باشد غشت غید وایی به آن غید میگوییم. لکه پدی لانده بیت که یک مثال اینجا کتاب برای ما آورده که با هم میخوانیم. زد دی عدا لرنگ حسیوما زم لک نگهت پلاره مسیوما. و گفته پدی بیت کی یا پا بیت کی در این بیت یوما و یوما ردیف اینهایی که به اصطلاح در آخر هر مصرع آمده حسیوما مسیوما اینجا دو کلمه‌ای که به نام یم آمده اینها ردیف هستن او حس او مس اینها د قافیه کلمه هستن که با هم دیگر هموز می باشن. سین چې لومړی هماهنگ یا همغږ ساکن طور دی قید بلل کیږي و گفته اولین حرف یا به اصطلاح همصدایی و هماهنگی که ساکن است و از حروف ساکن است که کلمه سین باشه قید بلل کیږي به معنای قید شمرده می شود. اگر توجه کنین هست و کلمه مس اینها در روی حرف سین ساکن قرار گرفته. خب حالا میم سراغ گزینه چهارم د تاسیس الف که چیرې د قافیه په کلمو کې هماهنګي په خپلواکه الف تورې پیل سوی وي او د دغه الف او روی نه مخکې دخیل یا متغیر تور راغلی وي نو دغه الف ته د تاسیس الف وایي. بلگای دا دی و گفته در مورد الف تاسیس اگر گفته جای در کلمه های قافیه به اصطلاح از حروف مستقل الف و هماهنگی پیل سوی به معنای شروع شود و گفته این الف در بین به اصطلاح روی و همچنین داخل یا متغایر بیا نو دغه الف گفته این الف تاسیس یا تاسیس الف ویل کیږي. و یک مثال هم آورده بلگای دا خره د سرو زرو د زین ندی لایق شسیری ورلره بوی موافق از آقای خوشحال خان است. په دې بیت کې د لایق او موافق د قافیه کلمه ده. اگر توجه کنید در این بیت که برای ما آورده اینجا کلمه لایق و به اصطلاح موافق با دیگر هم قافیه و هم وزن هستند په هماهنگه برخه چی و گفته در قسمت یا در برخه هماهنگی الف خپلواک غژ دی و گفته خود الف یک حروف یا یک صدای مستقل است او ورسته تری دخیل توری راغله و میگه بعد از آن باز حروف دخیل آمده د تاسیس الفی بولو به همین علت ما آن را الف تاسیس میشماریم یا قبول میکنیم. خب حالا میریم سراغ پنجم یا پنجم که دخیل یا متغایر طوری که معنای حروف متغایر یا دخیل می باشند. هغه مخالف طوری گفته آن حروف مخالفی چې په مؤسسه قافیه کې که در مؤسسه قافیه د تاسیس الف او روی ترمنځ راغلی وي گفته بین الف تاسیس و بین روی آمده باشد دخیل یا متغایر طوری بلل کیږي. گفته حروف متغایر یا دخیل بلل کیږي به معنای شمرده می شوند. بلگای داده و گفته مثالش این است یک بیت اینجا کتاب برای ما آورده با هم میخوانیم و در مورد دخیل یا متغایر طوری برای شما صحبت میکنیم. نازیننا که دهوس سخاوت که لأول دی پما دا عنایت که دلتا سخاوت او عنایت د قافیه کلمه. اینجا اگر در این مصرع متوجه کنیم کلمه سخاوت و کلمه عنایت با هم قافیه و هم وزن هستند. او کای ردیف ده و گفته این دوتا کای که در آخر هر مصرع آمده اینها ردیف بلل کیجی. و کلمه آوات او آیت که اینها حروف آخر کلمه سخاوت و عنایت باشن هماهنگ برخه ده اینها برخه قسمت های هماهنگ هستن. و یک تاسیس الف او روی ترمنز موقعیت داره و گفته و یک در بین تاسیس الف و همچنین در بین روی موقعیت دارد دخیل یا متغایر طور ده گفته حروف متغایر یا دخیل ویل کیجی یا بلل کیجی. خب حالا میم سراغ نوی تکی چه مجسا لپارتا چمتو کری. اینجا کلمه مخا به معنای قبل و کلمه اوریدل به معنای شنیدن، شا به معنای پوش، زنگری به معنای خاص، همغژی و به معنای همصدا، پخوانی به معنای قدیمی
گنل کیده به معنای شمرده میشد، زکا به خاطر اینکه لرغونی به معنای باستانی و کلمه نسکور به معنای واژگون شدن و همچنین سنگ پسنگ به معنای پهلو به پهلو یا پشت به پشت و کلمه زم به معنای میروان و همچنین خپلواک به معنای مستقل ویل کیږي و کلمه برخه هم که به معنای قسمت ترجمه می شود. خب میم سراغ د کانکور پوښتنې چې موږ سال لپاره ته چمتو کړی. لومړی پوښتنه څه دی؟ ویلي سوال اول چی مطرح کرده دنیادار که مستغنی پسیم او زر دی، هنرمند څخه گنج د خپل هنر دی و این شعر که آورده گفته په پورتای بیت که ردیف په نخه کړی. گفته شما ردیف در بیت بالا برای ما مشخص کنید. فرم اول است از ولایت کابل که جواب سم یا صحیح میشه گزینه دریوم یا سوم به معنای دی که در آخر گفته هنر دی او زر دی. این دوتا دی که در آخر هر مصرع آمده ردیف بلل کیږي. دوم پوښتنه څه دی؟ ویلي سوال دوم چې مطرح کرده دا سوی سنتي وطن پرېږدي چې لږ وخاندئ، دغه غیرتی وطن پرېږدی وخاندی. په پورتای بیت که د قافیه په نشه کړی و این سوال کنکور که اینجا برای ما مطرح شده. گفته در این بیت شما قافیه ها را نشانه کنید. فرم اول است از ولایت جوزجان که جواب صحیح یا سم میشه گزینه سلورم یا چهارم. سنتی و غیرتی اینجا قافیه بلل کیږي. دریوم پوښتنه څه دی؟ ویلي سوال سوم چې مطرح کرده د صفا لغات هم قافیه کلمه په نشه کړی و گفته که هم قافیه کلمه صفا را شما مشخص کنید. فرم اول است از ولایت غزنی که جواب سم یا صحیح میشه گزینه دوم شفا. شفا و صفا با دیگر هم قافیه و هم وزن می باشند. ګرانو زده کوونکو دغه لوست مو هم د خیر سره خلاص سواله. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړ اوسئ. تر راتلونکي غوندې د الله په امان، الله مو مل څخه په ځان د پام وکړئ.